دا خوشحالیانې د میدان وردګ ولایت د مرکزي زندان د هغه زندانیانو دي چې د والیبال لوبې ته راوتلي. یا د سیالۍ د زندانونو چارو د سمون ادارې او میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت په ګډه همکارۍ په لاره اچول شوې ده. د دغه ادارې مسؤلین وایي د اسلامي امارت زندانونه د زده کړو مرکزونه دي او دوی هڅه کوي چې د زندانیانو د روزنې لپاره ورته سیالۍ په لاره واچوي. نن د موږ مقصد دا نه دی چې موږ دغه ملګري چې راغلي میلمانو دې ته به خامخا ماتې ورکوو، نه، دا مقصد نه چې زندانیان به خامخا ماتې خوري. مقصد دا دی چې موږ یو تفریحي ماحول جوړ کړو، زندانیان له زنداني ماحول نه راوباسو، اجتماع سره د وصل لپاره داسې حرکات وکړي چې دوی هغه جرمي هغه نوره پدیده لرې شي، دوی کې نوی فکر پیدا شي. مخکې مو هم په همدغه رقم ته لوبې ترسره کړې وې، خو بیروني ټیمونه نه وو کې. خوشبختانه نن موږ دوی دپاره د مبارز اکاډمي راوستله تر څو دوی یو څه د دوی څخه زده کړي او ښه توګه باندې دغه لوبې ترسره شوې. همکاری آمریت ورزش‌های همگانی با حمایت ریاست عمومی تربیت بدنی ورزش افغانستان با همکاری ریاست عمومی تنظیم امور زندان‌ها و خصوص بخش تربیت بدنی و ورزش اداره امور زندان‌ها مسابقات دوستانه میان دو تیم زندان ولایت میدان وردګ راه اندازی شد. د والیبال دغه سیالي د میدان وردګ مرکزي زندان منتخب ټیم او مبارز ورزشي کم د لوبغاړو ترمنځ په لاره اچول شوې چې زندانیان ورته زیات خوښ دي. د مبارز ورزشي کم لوبغاړي هم وایي له لوبې خوند واخیست او دغه لوبې د زندانیانو لپاره ډېرې ګټورې بولي. خو نن ورځ وروسته به هغه لوبغاړي هغه خلک چې هغه اصلا د ورزش سره مینه او محبت نه درلوده سر د نن ورځې به وویني چې دلته به همیشه وخت په ورزش کې لګیا وي، د دوی د صحت لپاره، د دوی د حافظې د هر څه لپاره به انشاءالله ډېر ګټور وي. بیخي داسې نه لکه بندیان چې یو، موږ ته دا ورزشي لوبې ډېره فایده لري او ذهن هم ډېر ارام وي ورسره د سره دا ذهني. د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت مسؤلین وایي تل کوښښ کوي د زندانیانو لپاره د ورته لوبو زمینه برابره کړي تر څو وکولی شي زندانیان له بیرونیو لوبغاړو سره لوبې ترسره کړي.